بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ویډیو کې به آی ایم ایف او ورلد بانک دا دواړه ادارې ارګنایزیشنز چې کوم دي نه دا څه څیزونه دي، د دوی کار څه دی، کله جوړ شوي دي، د کم ملک نه کار کوي، او دا چې خلک وایي چې پاکستان د آی ایم ایف قبضه کړي، د پاکستان حکومت د آی ایم ایف په پالیسو باندې چلیږي، دا څه کیسه ده، دې کې څومره رښتیا والی دی. نو شروع به د دې دواړو ارګنایزیشنز د انټروډکشن نه وکړو. آی ایم ایف انټرنیشنل مانیټري فنډ او ورلد بانک عالمي بانک، دا دواړه ارګنایزیشنز تقریبا په یو وخت کې 1944-45 کې جوړ شوي دي. د دواړه ارګنایزیشنز هډ افیس او هډ کوارټر په واشنگټن ډي سي کې دی، کوم چې د امریکې دارالخلافه ده، دارالحکومت دی. او دواړه ارګنایزیشنز چې کوم دي د هغوی ګولز چې هغوی څه غواړي هغه تقریبا یو شان دي، لکه غربت ختمولو، جاب اپرچونټیز پیدا کول، ملکونو سره د قرضو په لاره باندې مدد کول، د هغوی اکنامک کرایسس کې چې کوم دی نه هغوی سره مدد کول چې د اکنامک کرایسس نه وځي، او یو سسټینیبل اکنامک گروث اچیو کول، لکه دا که ملکونه د ترقۍ په لاره باندې روانول، دا د دوی هغه بیسک ګولز دي، پرایمري ګولز دي. نو اوس دواړه ارګنایزیشن چې کوم دی نه ملکونو له قرضې ورکوي، نو چې ملکونو له قرضې ورکوي نو دا دوی سره چې کومې پیسې دي دا د چا دي؟ نو دوی سره چې کومې پیسې دي دا هم د ملکونو کنټریبیوشن دی. لکه دواړو ارګنایزیشنز کې د امریکې د ټولو نه زیات سټیکس دي، د ټولو نه زیاتې پیسې د هغوی دي، او پیسې ورسره څومره دي؟ نو د 2016 د ریپورټ مطابق آی ایم ایف سره تقریبا 667 ارب ډالر دي، لکه ډیر زیات هیوج اماونټ دی که نه. او دې کې چې د امریکې د ټولو نه زیات دي نه، دوی د یو ملک له چې قرضه ورکوي نو هغه په اوټنګ د هغې دپاره کېږي. لکه اوس پاکستان لاړه او د آی ایم ایف نه قرضه اخلي، نو په آی ایم ایف کې به اوټنګ وشي، نو که پاکستان 85% اوټونه واغستل نه الې به آی ایم ایف قرضه ورکوي، نو 85% لکه سوپر میجارټي ورته وایي دومره اوټ به تا اخلي. اوس دا اوټونه وله ورکوي څوک؟ نو چې کوم یو ملک څومره زیات کنټریبیوشن آی ایم ایف او ورلد بانک ته کوي، لکه د هغوی پکې څومره زیاتې پیسې پرتې دي دومره به د هغوی اوټونه سیوایي. نو آی ایم ایف کې د امریکې چې څومره پیسې دي نه هغه حساب سره د امریکې اوټونه دي 17.5%، لکه 17% نو چې 17% د دوی دي، د جاپان 6% دي، د چاینا 6% دي، د جرمني 6% دي تقریبا، نو دا ورپسې دي بیا. نو اوس دا ټول به رضا کې، خو د ټولو نه لومبی هم امریکا رضا کې. لکه که امریکا نی رضا نو یو آی ایم ایف یو ملک له قرضه نشي ورکولی. ولې؟ ځکه چې 85% اوټ باندې قرضه میلاویږي او د امریکې پکې 17% اوټ دی. نو که صرف دا ټول وغواړي او صرف امریکا نه غواړي نو ته خو به 83% 82% واخلې، نور اوټونه خو نشي اخیستی. نو دا ځکه داسې چې کوم دی اصل کې آی ایم ایف او ورلد بانک دواړه د یو این او د اقوام متحده انډر کار کوي، خو په ریل کې دا دواړه د امریکې په لاس کې دي او د امریکې انډر کار کوي. نو چې امریکا څنګه غواړي نه هغه شان، نو دا ځکه چې کوم دی نه پاکستان یا نور زمونږ تھرډ ورلډ کنټریز چې کوم دي هغوی دا نشي افورډ کولی چې امریکا خفه کړي، جاپان، چاینا، جرمني، فرانس دا ملکونه خفه کړي، ځکه چې که دوی خفه کېږي نو تاله بیا ادارې دا کشان قرضونه هم نه درکوي. دا اوس د آی ایم ایف د پاکستان یا د ورلډ بانک د پاکستان رشته چې کومه ده، نو پاکستان 1950 کې آی ایم ایف ممبر جوړ شوی دی. د آی ایم ایف او د ورلډ بانک د دواړو ممبر کنټریز تقریبا 190 دي. او دغه چې پاکستان د کله نه ممبر جوړ شوی دی، په 1958 کې په لومبي ځل باندې پاکستان د آی ایم ایف نه قرضه اخیستې وه. نو د 1958 نه والې تر 1970 پورې چې پاکستان څو پیرې ته قرضه اخیستې ده، دا به بزرګونو ډالره کې وه، بیا ورو لکونو ډالره ته لاړه، 90s کې کروړونو ډالره ته لاړه، او چې بیا مشرف دور د هغې نه پس بیا چې کوم دی اوس په اربونو ډالره کې پاکستان د هغې نه قرضه اخلي. نو چې پاکستان د هغې نه قرضه اخلي نو دا دوی شپېرې ته وایي پاکستان د آی ایم ایف په دروازه باندې تللی دی د قرضې لپاره او قرضه یې اخیستې ده. خو بیا آی ایم ایف دا ټوله قرضه چې ورکوي نو دا په یو ځل نه ورکوي. لکه اوس د عمران خان حکومت کې پاکستان لاړو او آی ایم ایف له 6 بلین ډالر لکه 6 ارب ډالر منظوري کړی، نو 6 ارب ډالر یې ولې منظوري کړی، نو دا نه ګینې چې 6 ارب ډالر به په یو ځل باندې سټیټ بانک اف پاکستان ته ټرانزیکشن وکړي، نه چرې نه، بلکې دا به 3 کاله کې ورکوي. نو په ساده پښتو کې به چوکو چوکو باندې ورکوي چې دې کال 3 کاله کې چې ورکوي نو سالانه ارب ډالر شو، بیا را سالانه 2 ارب ډالر به هم په یو ځل نه راکوي، بلکې کله 60 کروڑ ډالر چیک راغلی، کله چې کوم دی نو د 1 ارب ډالر راغلی. نو دا چې کله دی یو موږ له راکړي که نه، یو چیک چې موږ له راکړي، یو ټرانزیکشن وکړي موږ ته، نو د بل ټرانزیکشن پورې که 6 میاشتې دي یا کار څومره وخت دی د هغې پورې موږ ته ټارګېټس راکړي، وایي دا کار به کوي. نو بالکل دې خبره حقیقت دی چې آی ایم ایف چاله هم قرضه ورکوي نو بیا هغه د آی ایم ایف په پالیسۍ او د هغې خبره به مني. آی ایم ایف او د ورلډ بانک د دواړو په قرضه کې دا فرق دی چې آی ایم ایف اکثر چې کوم دی نو چې ستا ته بجټ کې خساره ده، تجارت کې خساره ده، فاینانشل کرایسیس دي، د هغې لپاره قرضه ورکوي. ورلډ بانک قرضه چې کوم دی نو ورلډ بانک اکثر پراجیکټس له قرضه ورکوي، موټر وی جوړولو لا، ایرپورټ جوړولو لا، ډیم جوړولو لا،
سی پورټ جوړولو لا داسې چې کوم دنه پروجیکټس لا چې کوم دنه ورلد بانک قرض ورکوي د ورلد بانک د پاکستان دا خبره خو اسانه بس داره چې پاکستان لا ورلد بانک تقریبا د 13 کالو نه هر کال د $1.5 ارب نه والي تر $2 ارب پورې د پروجیکټ لپاره قرضې ورکوي نو دا خو ورلد بانک شو آی ایم اف خبیا خبره آی ایم اف کو چې دوی موږ له یو کس تراکي د قرضې چې بل راکې نه ترغه پورې موږ ته خپل شرایط راکي نه شرایط چې کوم دنه غي سره راکي وای دا کار بکوي د دې د شرایط سی دا اکثر داسي چې لکه تاسو آمدن کم دي آمدن سیوا کوي آمدن بسنګ سیوا کوي ټیکس سیوا ولګوي چې ټیکس سیوا لګي نو پاکستان غونډه کې ملک خدا مسله ده چې دلته کې ټیکس سیوا شي په عوامو بوج ډیر شي دا غي سره مهنګي راځي خچې سبسیډي ورکې را عوامو سہولت لپاره وای سبسیډي مو ورکو نستا آمدن بس یوا شي چې سبسیډي نو ورکې بیا په عوامو باندې بوج راځي د کشان وای چې کوم دنه سیزونه ګران کا د سیزونه چې کوم دنه مطلب دا بجلی ګران کا تیل ګران کا ګیس ګران کا اوس بجلی تیل او ګیس خو انرژي راغي ګرانولو سره هر څه ګران شي دا کرنټ یوم چې پاکستان کې مهنګای کم سیلاب دی نو د دې غټ ریزن چې کوم دی نه د کر آی ایم اف د پالیسي دی او اوس د عمران خان حکومت کې خو مکمل چې کوم دنه پاکستان د آی ایم اف هغه قبضه ته تللی تقریبا ډیر حد پورې نور ملکونو کې کوم دنه غیبا نور حکومتونو کې غیبا قرضې اغستې خو غیبا کامیابی سره چې کوم دنه ډایلاګ کول نو سبه خپل خبره پاغي ومنلې سبه د آی ایم اف ومنلې دلته بدی حکومت کې خو کوم دنه پاکستان په بیک فوټ باندې نو دا یو مسله ده نو داسې طریقې سره چې کوم دنه آی ایم اف دا قرضه ورکوي او د یو ملک د آی ایم اف غلامۍ ته ځي او پاکستان چې دوی پیری ته آی ایم اف دروازې لتلې صرف یو پیری ته دوه پیری ته وای دی د ټول پروګرام برابر کړي چې هغه 2 کاله کې 3 کاله کې ټول په قرضه ته واخلي او د دین علاوه نه برابر کړي اکثر به کوم دنه آی ایم اف پاکستان په میاس کې ډډ لاک راغی لکه دای بشرایت نه منل یا با د آی ایم اف چې پسنګ غوښتل به کول نه شو د خپل نه اهلای د وجنه نو دا غي د وجنه باغه ډډ لاک راغی نه بس خبره په نیمه غړه کې پاتې شو ختمه بشوه بل دا خبره ده چې دا خبره غره اخیره کې دا چې د آی ایم اف غره ټول شرایطوم بدني هغه کې څه شرایط داسي چې هغه ته وایي چې ریونه او سیوا کنه ریونه او سیوا کنه خو ریونه او سیوا کولو د پاره چې کوم دنه چې تا ته کملاري دي خیلاري دي را درته خیوس پاکستان حکومت پاغي نشي تلنه جدا خبره ده